څوک چې عالم ته سپک ګوري مخ به د قبلې نه اوړي په قبر کې. بعضې بدنصیبه خلک یې نه هغه په د عالمانو پسې بدې بدې خبرې کوي چې دا خراب دي او یې غوا چې پی نه کوي نه ودرېږي نو څنګه دم به پی چې غوږ کې ورته چې د آخر زمانې مولیانو کې به دې غواړم بیا به هغه پی کوي ودرېږي به درته. دا دم درته چا ښوولی دی؟ دا شیطان. شیطان ستا دوست نه دی. شیطان ستا نه په د آخره کې ایمان ضایع کول غواړي نو ستا ژبه او ستا خولې د عالمانو خلاف استعمال کړله نو چې د آخر زمانې ملا داسې شو نو امی به څنګه وي بیا هغه به نور به هم ګډوډي. الله دې د ټولو حفاظت وکړي. الله دې څوک هم خرابوي نه. ټول مسلمانان دې الله جنت والا جوړ کړي. پیغمبر علیه السلام خپل ټول امت ته سفارش کړی دی او د چا په باره کې؟ د قرآن د خاوندانو په باره کې کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای اکرمو حملة القرآن، تاسو اکرام وکې او قدر عزت وکې د قرآن د خاوندانو. د قرآن خاوندان څوک دي؟ دا طالبان او دا استادان. د دوی اکرام وکې. فإن من اکرمهم فقد اکرمنی، چا چې د دوی اکرام وکړه په تحقیق سره د زما اکرام وکړه. ومن اکرمنی فقد اکرم الله، چا چې زما اکرام وکړه نو د الله اکرام وکړه. نو ته به د خپل علاقې یو طالب د یو عالم د یو حافظ او د قاری قدر عزت کې، حقیقت کې دا د الله او د رسول الله قدر عزت ته وکړه. او الله غیرتی بادشاہ دی، د چا بدل پزان پریدی نه. الله بتا هم قدرمن او عزتمن کی. ته چې د عالم او د طالب قدر کې نو طالب الله قدر عزت در کی. مخکې پیغمبر علیه السلام فرمای الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار چې د دوی په حقونو کې درنه کمی رانشي. عالم تسپک نظر اونکې، طالب تسپک نظر اونکې. دا ټوله دنیا په یو خړ سیلاب لو ده او دا تباه و برباد ده. نو په دې برباد دنیا کې ځان زنده‌باد جوړول غواړي او هر سړی په زنده‌باد خوشاله دی. د برباد نه دی الله ټول مسلمانان وساتي او دا ټول دی الله زنده‌باد کی. نو که څوک ځان زنده‌باد جوړول غواړي نو پیغمبر علیه السلام څلور طریقې ښودلي دي او په دې څلورو طریقو کې بنده زنده‌باد جوړیږي او چې د څلورو نه بار شي نو هغه بیا برباد شي. نو که ځان زنده‌باد جوړول غواړي نو نمبر 1 عالم شه، نمبر 2 طالب علم شه، نمبر 3 مستمعان د دوی خبره اوریدونکي شه. او که تا سره وخت نی عالم هم نه جوړیږي، طالب هم نه جوړیږي او د اوریدو مقام نشته نو اخیری او نمبر 4 او محبا د دې عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه، ته به زنده‌باد شي. ولا تکن الخامسه، او نمبر 5 مه جوړیږه او که 5 نو فتهلک ته به برباد شي. نو څلور درجې د زنده‌باد دي او پنځمه درجه دا د برباد ده. دا برباد څوک دی؟ ان تبغض العلم واهله. 5 نمبر هغه دی چې علم یې بدي شي، عالمان یې بدي شي، دقه بدبخته 5 نمبر دی. خدای دې د 5 د سوري نه وساته. نو الله په څلورو درجو کې داخل کا او د 5 د سوري نه دی الله وساته، ځکه چې دا د عالمانو په حق کې بدې ردې خبرې وایي. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ د دیوبند استادانو استاز دی، د پیرانو پیر دی، صاحب کشف او صاحب کرامت دی. دا باز بدنصیبه په عالمانو پس بدې خبرې کوي او چې کله دی وفات شي نو چې کوم ملا صاحب پس ډېرې خبرې کوي هم په جنازه کې ولاړي
او غم لا سنوجد کې اتوانا جنت ولا ورکی یوم ولا نورکی توایا چې ورکی کنه نه ورکی ولا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لك او یا زلوت تدعوك پیغمبر علیہ السلام خدای بخینا دا بدبخت دی نو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وی چې دا بدبخت چې دا جنازه اوشو خلک په قبر کې کېږدي مخ ولا قبله ته کې خازي وته ولګي دا خورې په واړو خلک واپس شو وی دغه وخت کې دوه فرشتي راشي او دته وی چې تام نن قبله ته مخ کړی دی د قبله خاوندانو په څه غبطه بدره د خبرې کول نو تا دا وی قبله سره څه کار چې نن دې په مخ ته شرک شه مخ دې واړو اقصات ولا مخ د قبله نه واړی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه که یقین دې نه کېږي نو دا کزو دا میدان خوره تلر کې اوس به د توخیم چې مخې د قبله نه وړېدلې دی نو علم د الله صفت دی او الله دا علم هغه چاله ورکوي چې څوک یې خوښي نو دا عالمان او طالبان دا د الله خوښ دي او دا اولیاء الله دا الله دوستان دي او الله به دا خپل دوستان جنت ته بوځي دوزخ ته نه عوام پاتې شو دوی به چېرته ځي نو د عوامو په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه سړی به هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي نو الحمدلله زمونږ د علاقې د دې عوامو د دې خپل طالبانو سره او د خپل عالمانو سره مینه را محبت دی نو که علما او طلبا د علم د برکت الله جنت ته بوځي نو عوام به د دې د محبت د برکت یو شان دوی سره جنت ته الله بوځي څنګه دلته په مینه محبت یو ځای الله همدغسې جنت الفردوس که هم یو ځای